د کندهار ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبري مجلې ته زه قدرې نوراني هرکلی کوم. نن شنبه د 1914 لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 13 او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 4 نیټه د په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندهار کې 50,000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل شوي. په 48 ساعتونو کې 150 وسلوال ترهګرو ته مرګ ژوبله. او کندهار ښاریان وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین وسلوال ترهګر دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندهار کې تر 50,000 زیات نوي زده کوونکي ښوونځیو کې شامل شوي دي. دا خبره د کندهار د پوهنې رئیس د خپلو ترسره کړو فعالیتونو او راتلونکو پلانونو د شریکولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. هغه وایي په روان ښوونیز کال کې د 48 تړلو ښوونځیو له جملې 10 بیرته فعاله کړي او د 19 د خلاصولو لپاره جدي هڅې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ. د عبدالکریم شکوري ریپورټ. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې سږکال یوازې دولتي عامه ښوونځیو او دیني مدارسو کې 50,000 نوي زده کوونکي شامل شوي چې 15,000 تنې یې نجونې دي. نوموړي زیاته کړه چې د سږکال له پیله د 40 بابا تړل شوو ښوونځیو څخه 13 بابا بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي او د پاتې 19 نورو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي. ښاغلي پیوستون همدارنګه وویل چې سږکال یې د 6 تعلیمي مراکزو چې 2 یې پکښې دیني مدرسې دي د بنسټ ډبره ایښې او د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت یې بیا د 10 بابا نورو ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي. د پوهنې رئیس دغه راز وویل چې د سږکال له پیله یې 1,54,000 زده کوونکو ته کارتاسیه توزیع کړې ده چې دا لړۍ لا روانه ده او د انصف څخه یې په 50 ښوونځیو کې د ښه علمي چاپریال د رامنځته کولو او د مکاتبو د کیفیت لوړولو لپاره $80,000 بودیجه ترلاسه کړې چې یا د بودیجه د مهال په اړوند برخو کې مصرفیږي. انشاءالله زموږ هغه تعداد چې موږ 45,000 تخمینی احصایه ویلې وه چې موږ به جدي شمول کوو. د بالفعل دپاره د معرف په سکتور کې 50,418 دا سوی ده. ولکه خصوصي سکتور هم په دې څو ورځې کې دغه احصایه راټوله سي موږ به تر 80,000 انشاءالله د احصایه به مو د جدي شمول دا واوړي. په څنګ کې په دې کال کې موږ 6 د اعمار تعمیراتي پروژې د بنسټ ډبرې ایښې دي چې هغه کې په ولسوالیو او مرکز کې چې 2 بابا دیني مدرسې پکښې کې دي او یو کثیر لوشتوي ډېر پراخه لوی مرکز دغه د بنسټ ډبره ایښول شوې ده چې د 20 میلیونه په ارزښت باندې او 2 پروژې چې د غیر مشروطه پروژې وې چې هغه یوازې موږ ته 6 میاشتې وخت پاته و. په 6 میاشتې مالي کال کې مخکې پر هغه باندې کار نه و سوی. کله چې موږ راغلو هغه ته تدارکاتي پلان موږ ونیوی، مځکې مو پیدا کړلې، بالاخره عملا مو کار شروع کړی او کار یې روان دی چې د 14 میلیونو په ارزښت باندې 20 بابا ښوونځی بالفعل اوس یې کار شروع دی، د ترمیم چارې شروع دي چې دا هم د 10 میلیونه په ارزښت باندې چې په هغه کې رنګ دی، کلکین، دروازې، هندارې، شیشې، دغه مسایل یې ټوله په نظر کې نیول شوي دي، هغه جوړیږي. او په دې هفتې په جریان کې به موږ د ټول کندهار دپاره هغه امکانات چې په موږ تدارکاتي پروسه یې پوره سوې ده چې هغه فرش او تختې دي، یعنی ټول کندهار مکاتبو ته به موږ سپینې تختې، وایټ بورډ او فرش تهیه کړی دی. د تدارکاتو پروسه بشپړه سوې ده. راتلونکي دوشنبې او سه شنبې به د افتتاح مراسم به ستاسو په مخ کې علني وړاندې کوو. د پوهنې رئیس د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه ویل چې د تړل شوو مکاتبو خلاصول، د فساد سره د مبارزې لپاره د عیاشۍ لګښتونو بانکي سیستم جوړول او نوي تعلیمي مراکزو د بنسټ ډبره ایښودل یې د پلانونو اساسي برخه تشکیلوي. هغه زیاته کړه چې راتلونکي کال کې به د کندهار ولسوالۍ هم د ښوونځیو څخه فارغین ولري او د ښځینه فارغینو تعداد چې نور کله به تر 300 زیات نه و تر 0 فارغینو پورې ورسیږي. ښاغلي پیوستون د پوهنې بهیر په وړاندې د درسي کتابونو نشتون، د استادانو د تشکیل کمښت، د خلکو لږه همکاري او د ښوونځیو څخه د زده کوونکو فرار اصلي ستونزې وبللې او ویې ویل چې د حل لپاره یې دوی خپل ټول امکانات په کار اچولي دي. تیر کال
په کندهار کې د معلمینو معاشات حتی تر 12 میاشتو پورې تر 9 میاشتو پورې ځنډېدلې وه. علت یې همدا و چې د کال په سر کې پلان او بیا د هغه د رهبري سره د وزارت معارف شریکول دا نه وه سوې. نو خوشبختانه نن موږ مخکې در دې چې تعلیمي کال شروع سي د 47 بابو مکاتبو پلان د وزارت سره شریک سوی و او بیا په څنګ کې موږ خپل مشکلات ستونزې د حق الزامي ښوونکو هغه مو ورسره د پیشنهاد او رسمي شکل باندې شریک کړي دي چې موږ ته دا امر راکړی دی انشاءالله په نوي مالي کال کې به په ملي بودجه کې ځای ورته ورکړل سي کندهار ته. البته نور ډیر موږ د راتلونکي کال لپاره د تعمیراتي بخش کې پلان سپارلی دی وزارت معارف ته بشپړ سوی دی. موږ لنډمهال او اوږدمهال ټول پلانونه په معارف کې جوړ کړي او په پلان کې موجود دي او خپله وزارت ولایت ته ګزارشونه استول سوي دي. یوه خبره چې بله ډیره مهمه خبره ده او د کندهار دپاره به ډیر موږ ورته خوشبینه یو هغه دا چې یو علمي بورډ د ولایت مقام په مشري باندې د کندهار د معارف د کیفیت تشریح کولو او یا معارف ته د ښو مشورو ورکولو په موخه باندې د پخواني متقاعدو سپین ږیرو څخه د والي صاحب په خاصه ابتکار باندې دا په ولایت کې جوړ شوی دی. باید وویل سي چې کندهار په خپل تشکیل کې 470 ښوونیز مراکز لري چې 11 یې غیر فعال دي. د پوهنې د مسؤلینو په وینا په فعاله ښوونیزو مراکزو کې 300 زره زده کوونکي زده کړه کوي چې 10 سلنه یې انجونې دي. د ملي امنیت ځواکونو په 48 ساعت عملیاتو کې 150 وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې ملي امنیت منصوبینو په تیرو 48 ساعتونو کې 10 ځانګړي 9 هوایي او 15 ګډ عملیاتونه ترسره کړي چې پر مهال یې 11 وسلوال ترهګرو وژل سوي 9 ټپیان سوي او 15 تنه هم ژوندي نیول سوي دي. دغه عملیات په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، غزني، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، تخار، کندوز، فاریاب، بادغیس، هرات او فراه ولایتونو کې ترسره سوي دي. عملیاتو کې د وسلوالو ترهګرو څخه په زیات شمېر وسلې او مهمات هم نیول سوي او د هغوی نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. وسلوال طالبان د ملکي مرګ ژوبلې او تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي پر وسلوالو نیوکه کوي چې د ملکي خلکو ژوند ته پام نه کوي او کسان په ګڼ میشتو سیمو کې وسلوال بریدونه او چاودنې کوي. خلک د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې افغان ځانګړو ځواکونو په خاکریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندانه یو شمېر بېګناه کسان خوشي کړي دي. په دې اړه پام وکړئ. د احمد بهیر احمدي ریپورټ ده. افغان ځانګړو ځواکونو په خاکریز ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال یو شمېر بېګناه کسان د وسلوالو طالبانو له زندانه خوشي کړي. دغه عملیات په لام او وتالې کلیو کې ترسره سوي چې ګڼ شمېر وسلوال طالبان پکې وژل سوي، ټپیان سوي او مهمات او نقلیه وسایط یې له منځه وړل سوي دي. خلک د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو نیوکه کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي ته لمن وهي او د ملکي خلکو ژوند ته پام نه کوي. د دوی په وینا وسلوال طالبان د ورانکاره فعالیتونو په ترسره کولو سره نور هم د خلکو په زړونو کې کرکه رامنځته کوي او بې له سولې کولو خپل هدف ته ونه رسیږي. کندهار ښاریان له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پردیو استخباراتي کړیو په امر ملکي خلک ونه وژني او په هیواد کې د تاوتریخوالي نه رامنځته کوي. د افغانستان په هر کونج کې چې د سولې سره زموږ 2 کسب ځکه دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چانس دی. ښه مثال یې زموږ د کونړ دا و چې هلته زموږ د تېر 2 ورځې مخکې شپېته کسیزه ډله د وسلوال ورسره یو ځای شوله. دوی هم نور د جنګ څخه ستړي دي او دا جنګ کشکې چې د دوی په ګټه وای یا د افغانستان په ګټه وای دا جنګ ټوله به ورسره ولاړ د دوی د جنګ څخه نور ولس هم ستړي دي. خو دغه بدبختانه به ووایم چې دوی د بل په خوله د بل په لار په ګټه روان دي. د بل دپاره دوی جنګېږي، خپل څرونه هم قرباني کوي، خپل ژوند هم په خطر کې اچولی دي، د عام ولس ژوند هم په خطر کې اچولی دي. نو دلته نور خلک ستړي دي، د جنګ څخه ټول ستړي دي، ټوله د یو سولې په ارمان ناست دي. که چیرې موږ وګورو په جګړه کې ښکېلې غاړې دواړه طرفونه هغه که مثبت او که منفي اړخونه وسنجول سي. منفي اړخونه یې ډېر عوامو خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دا د تباهي جګړه چې ده د حل لار نه ده، دا تباهي لاره ده. هغه باید د خلکو د عامه خلکو د منفعاتو څخه باید استفاده ونیسي. د سرفناګاه ځایونه دي، مطلب د دوی کښت و کرونده ده، د دوی ساحه ده، د دوی خپل هغه ټاکلي میسر چې په کوم ځای کې دوی ژوند کوي هغه لیمیټیشن باید په نظر کې ونیسي. ځکه د جګړې اړخ باید داسې اول د جګړې څخه باید موږ اول شکر دی موږ عقل لرو، فکر لرو، د عقل خوندان یو. بیا اسلام چې د صلح دین دی،
باید یې اول سولې ته غاړه کښېږدي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال د خلکو په استازیتوب پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې د پروسې سره یو ځای سي او د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ښاغلي خاکریزوال وایي چې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر په پرتله پیاوړي سوي او کولی سي چې د خپل هیواد او د خلکو د مال او ناموس څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. هغه وایي وسلوال طالبان ملکي خلک د سپر په توګه کاروي او د پردیو استخباراتي کړیو په امر د خلکو په منځ کې چاودنې کوي. جنګ چې دی جنګ د نورو دی، زموږ د افغانستان د خلکو نه دی. پردی جرګه ده پر موږ باندې ځپلې ده، موږ عام خلک، موږ ماشومان، موږ ښځې ټول دا پکښې کې مرې. زه وایم چې د سره اساسي یو کار ورته ونه شي، یو اساسي جوړه سوله رانه شي، روغه رانه شي، دا جګړه په دوام لري. دا دنیا دې راولاړه شي، دنیا دې غور وکړي، بشار حقوق دې د دغه خلکو غور وکړي، بین الملل دې د دغه خلکو غور وکړي. زما خواهش ته د دنیا څخه دغه دی چې په افغانستان کې بس په افغانستان کې افغانستان خلک ستړي دي، د افغانستان خلک تروریستان نه دي، د افغانستان خلک جنګ نه غواړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان په دې اند دي که غواړي چې هیواد مو امن، باثباته او د پردیو له دسیسو راووځي نو د خپلو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او د دښمنانو په وړاندې ورسره اوږه پر اوږه ودرېږي تر څو په هیواد کې د وسلوالو ترهګریزو فعالیتونو مخنیوی وسي او افغانستان د پرمختګ په لور چټک او ګړندي ګامونه واخلي. پولیسو هغه 2 تنه نیولي چې غوښتل هندوستان ته هیروین انتقال کړي. د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د شنبې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې هغه 2 تنه نیولي چې هند ته د نس له لارې هیروین وړل. نیول سوي کسان د نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکي دي. په دې اړه نور حال د روزالدین ایازي په راپور کې اورو. د شنبې په ورځ د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو د کندهار په هوایي ډګر کې د هیروینو 2 تنه قاچاقبران نیولي. د امنیه قومندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقي وایي دغه کسان غوښتل چې په نس کې هندوستان هیواد ته نشي توکي انتقال کړي. د په خبره له سلیمان سره چې د نیمروز ولایت اوسیدونکی 400 ګرامه او غلام حضرت د فراه ولایت اوسیدونکی دی 1 کیلوګرام هیروین ورسره نیولي دي. 2 نفر هر یو سلیمان چې د فراه ولایت د نیمروز ولایت اوسیدونکی دی او غلام حضرت چې د فراه ولایت اوسیدونکی دی، دوی غوښتل چې په خپل نس کې مخدره توکي انتقال کړي چې زموږ د مخکني اطلاع په اساس باندې زموږ د مزبونو خوا د کندهار په هوایي ډګر کې چې دوی غوښتل هندوستان ته مواد انتقال کړي. دا تثبیته ونیول سوه چې د سلیمان څخه 400 ګرامه هیروین او د غلام حضرت نامې څخه 1 کیلوګرامه هیروین د کپسول په شکل باندې ترلاسه شوي دي او قضیه تر څېړنې لاندې. د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقي زیاتوي چې دوی د خپل رهبري د هدایت سره سم هڅه کوي څو په کندهار ښار کې د نشي توکو د قاچاق او ولسوالیو کې د کښت مخه ونیسي. هغه وایي ټول هغه کسان به د قانون منګولو ته سپاري چې دلته د نشي توکو کښت او قاچاق ترسره کوي. کندهار ښاروالۍ د اشکاپور دروازې دکاندارانو ته د استملاک بدیل ورکړ. په اشکاپور دروازه کې کلونه وړاندې یو شمېر دوکانونه استملاک سوي وو چې د شنبې په ورځ کندهار ښاروالۍ د یادې سیمې دوکاندارانو ته د یوه ګډ پلاوي په موجودیت کې د قرعه کشي له لارې دوکانونه ورکړل. یاد دوکاندارانو ته د زاړه ګمرک اړوند په بي بلاک کې دوکانونه وویشل شول چې دوکانداران هم د ښاروالۍ له یاد اقدام څخه ډېر خوشحاله وو. کندهار ښاروال انجینر روشن ولسمل د دوکاندارانو سره په خبرو کې وویل چې تاسو ته په انصاف او بشپړ عدل سره دوکانونه ویشل کیږي او هغه کسان چې سیمې استملاک سوي او د خپلو جایدادونو قبالې او نور اسناد ولري هغوی ته به هم ښاروالۍ د خپلو سیمو بدیل ورکړي. کندهار ښاروال یادونه وکړه چې په نننۍ قرعه کشي کې په ډېر انصاف سره 50 دوکاندارانو ته دوکانونه وویشل شول او په راتلونکي کې به هم د استملاک سوو سیمو کسانو ته په دې ډول د خپلو جایدادونو بدیل وویشي. د کندهار ولایتي ادارې له لوري د 368 بې ځایه سوو کورنۍ سره د اهلي حیواناتو مرسته وسوه. دې کورنۍ د کندهار د ناامنه ولسوالۍ او ګاونډي ولایتونو هلمند، روزګان او زابل څخه د جنګ جګړو له امله د کندهار ښار ته راغلي دي. مرسته ترلاسه کوونکي د کندهار ولایتي ادارې څخه خوښ وو او زیاتولې چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې ښه زمینه ورته برابره کړې ده. بشپړ حال د احمدشاه شاده په چمتو سوي راپور کې اورو. د کندهار ولایتي ادارې له لوري د 368 هغه کورنیو سره چې د کندهار د ناامنه ولسوالیو او ګاونډي ولایتونو څخه د جنګ جګړو له امله د کندهار ښار ته راغلي وې د اهلي حیواناتو مرسته وسوه. د مهاجرو ریاست رئیس محمد اعظم نوابي د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې یاده مرسته د هالند هیواد او STO موسسې په همکاري چې ټول لګښت یې 50,000 افغانۍ
کیږي وسوه. ښاغلي محمد اعظم نوابي زیاته کړه چې بې ځایه سوي کورنیو ته یو راس بزه ورکول سوه. نوموړي وویل چې یاد کسان د مهاجرو او طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاستونو له لوري د سروې له مخې ټاکل سوي دي او ورته د هغوی د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یو راس بزه ورکول سوه. نن ورځ چې موږ تاسې دا په سترګو سره وینو دا مرسته د هلین د مملکت چې زموږ د افغانستان د بېوزلو یتیمانو ماشومانو او جنګ ځپلو خلکو سره کومک کړی دی کوروننۍ ورته وایو. موږ د کندهار د ولایتي ادارې د امر سره سم د مهاجرینو ریاست د ضد حوادثو او پخپله د ولایت نماینده د دې مؤسسې د همکارانو سره کور په کور ګرځېدلي یو. دغه خلک چې اوس مو تاسې وینئ موږ په ګوته کړل چې ډېر غریبان وو بېچارهګان وو دربدره خلک وو. د دې دپاره موږ دوی راټول کړي دي. نن دغه یوه دانه بوزه چې هغه هم د زراعت او مالدارۍ د ډاکټر د تایید وتلي دي واکسینونه ورکړل سوي دي ټولو ته. نو موږ دغه نن ورځ دا توضیح لرو. بل لوري ته مرسته ترلاسه کوونکو بې ځایه سوو د ولایتي ادارې څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې هر وخت یې د هغوی د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مرستې ورسره کړي دي. هغوی وویل دا مرسته یې د ورځني اړتیاو لپاره بسنه نه کوي بلکې دولت او ملي سوداګر دې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. موږ سره ډېرې مرستې کړي دي، موږ سره کومکونه کړي دي. الله دې نه خواري په خدای دې کامیابه کړي، الله دې پر مخ تګ وکړي. ډېر په خوشحاله وي. الله دې دا رئیس صاحب دا مؤسسه و دا بچیانو دا کار دې ټوله ونازوي. جنګونه و سختۍ وې بالا رالو دلته دې ښار ته په کنډواله کې ژوند کوو. ډېره په خوشحاله یم. موږ خپله مهاجر یو، په هېڅ چي مو واس نه رسېږي. موږ بیخي په خوشحاله ستاسې موږ ډېر خوشحاله یو. موږ مجبور یو موږ خپل عیال یو ګوله ډوډۍ په پیدا کوو چې یو شی راته وکړي. هیردنې وي چې څه موده مخکې د ولایتي ادارې له لوري د کندهار د ناامنو ولسوالیو د بې ځایه سوو او شهیدانو له کورنیو سره د غواوو مرسته وسوه چې ورسره د 6 میاشتو لپاره خوراکه هم ورکول سوه. وسلوالو ترهګرو په هلمند کې یو سپین سري او یو ځوان شهید کړي. د هلمند د والي وایان وایي چې وسلوالو طالبانو په ګرمسیر کې یوه زړه ښځه او یو تنکۍ ځوان له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. د هلمند د والي وایان وایي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوې ښځه او کوچنۍ دواړه بې ګناه وه او له دولت سره هیڅ اړیکې نه درلودلې. له هلمند عبدالرحیم مطمئن ریپورټ لري. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي څو ورځې د مخه ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو یوه 15 کلنه ښځه او یو 11 کلن تنکۍ ځوان له دولت سره د همکارۍ په تړاو ونیول او تر وژنې وروسته جسدونه د ګرمسیر په بېلابېلو سیمو کې موندل سوي دي. عمر ځواک وایي دولت هیڅکله هم د ماشومانو او ښځو څخه په عملیاتو کې ګټه نه اخلي او وسلوال مخالفین تل بې ګناه کسان له دولت سره د جاسوسۍ په تور نیسي او بیا یې وژني. دغه ماشوم ځوان یا ماشوم لا درکه شوی و چې بالاخره تقریبا 3 ورځې وړاندې دغه جسد په سفار سیمه کې وموندل شو. هغه معلومه وه چې څو ځلې سپین ږیري هم دغه خوا لپاره تللي وو تر څو چې هغه کس را خلاص کړي. نو وروسته له هغه څخه چې واده یې هم او یوه ورځ وروسته له هغه نه دغه جسد وموندل شو. نو د دوی همکاري د وسلوال مخالفینو لخوا څخه ویل شوي چې دوی د دولت سره همکاري درلودله خو دولت هیڅکله هم داسې کسان چې هغه خدای نخواسته کوم زیان ورته اوړي او وسلوال مخالفینو لخوا څخه او یا هم دوی د وسلوال مخالفینو په ساحه کې وي چې هغه داسې کسان وي لکه یو ماشوم او یوه ښځینه چې عمر 15 کالو ته رسیږي. هیڅ وخت هم داسې کسان دولت سره د همکارۍ په برخه کې موږ نه لرو. د هلمند د والي ویاند وایي دغه ښځه او تنکۍ ځوان د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسېدل چې دولت نه هم مرسته ورسره کړې ده او نه هم ورته لاسرسی سوی دی. دی وایي ملکي او نظامي ادارې یوازې د هغو کسانو سره مرسته کوي چې اړمن وي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسېږي. هغه کسان چې هغه په سیمه کې موجود وي او هغه کسان چې هغه هلته دوی اړتیا کومک ته لري چې هغه ملکي ادارات یا مؤسسات کومک ورسره کوي هغوی ته کومک رسیدګي وشي او هغه کومکونه چې موږ د ملکي اداراتو یا د ملکي ریاستونو یا ادارو یا مؤسساتو چې د دې خوا څخه انتقالوو هغه د نظامي پرسونل په واسطه باندې تر څو چې کوم مشکل ورته خلق نشي او کومه ستونزه نه ورته په دې اساس باندې چې تر سیمې پورې ورسیږي او خلکو ته د کومکونه ورسیږي هغه هم په هغه ساحو کې چې هغه دولت تر ولکې لاندې ساحې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ناوې ولسوالۍ څخه هم څو میاشتې مخکې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د ملکي کسانو د مرموزو وژنو راپورونه ورکړل سوي دي.
خبرې مو جلم پر همدې ځای پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا مننه. ښه شپه ولرئ.